بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به د ستاسو ژوند بدل کړي. دا به د ستاسو په ژوند کې ډېر عظیم الشان انقلاب راولي. د ژوند هغه مرادونه چې ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه د ستاسو پوره کړي. رب کائنات به د ستاسو حاجتونه پوره کړي. ناممکنه مقاصد به د ستاسو پوره کړي. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه در نصیب کړي. چې په ژوند کې د کومه دعا دا کم حاجت ته او ته دا غواړې چې دا دعا مې قبول شي او دا حاجت مې قبول شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور درته قبلوي. لہذا زما محترمو، دا د اسم اعظم دا وظیفه په خپل زندګۍ کې صرف یو پیر تاسو لازمی ازمو کوي. ان شاء الله تعالی ډیر حیران کن نتایج به تاسو د دې محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو تعویضونه یا نقوش حاصلول غواړئ یا د وظیفې حوالې سره څه خاص معلومات حاصلول غواړئ، نو زما کال اپریټر سره تاسو په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. د رابطې نه پس به تاسو ته شرطونه ملو شي. که هغه شرطونو باندې تاسو متفق یئ، نو زما اپریټر به تاسو ته زما واتساپ نمبر درکړي او په یو خاص ټایم کې به تاسو ما سره بیا رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ. دې دپاره چې مالا حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د اسم اعظم دا خاص وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو آخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی او اسم اعظم د الله جل شانه په نومونو کې داسې یو نوم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو بنده د دې په ذریعه سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي او دا اسم اعظم الله جل شانه ته وسیله کړي، نو الله جل شانه به ډېر زر دته عنایت کوي، ډېر زر به دعا غانې قبلې او ډېر زر به حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، کله چې تاسو دا وظیفو کې، نو د حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. بس چې د تاسو توجه برابر وي، د الله رب العزت په دربار عالیه کې تاسو سوال صحیح طریقې سره وشي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو سوال نه رد کوي او دا کامله بروسه وي چې الله جل شانه به ضرور زما دا کار کوي. ان شاء الله تعالی دعا به منرد کیږي. لہذا زما عزتمندو، یو بنده دی او هغه دا غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعاګانې قبول شي او زما د حاجتونه دې پوره شي او دا زما د مشکل دې ختم شي، نو دا د اسم اعظم دا خاص وظیفه دې په خاص اهتمام سره وکړي. او بیا چې یو بنده الله جل شانه ته د الله جل شانه نوم وسیله کی، نو الله رب العزت په بیا ضرور د دعاګانې قبلې. زما عزتمندو، د اسم اعظم د کلمات مبارکه
دا سورۃ البقره کې هم موجود دي، سورۃ آل عمران کې هم موجود دي او سورۃ طه کې هم موجود دي. زما عزتمندو په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي، خو الله رب العزت سره مونږه ربط نه پریزو، مونږه به الله جل شانه سره تعلق نه پریزو. که فرض که زمونږ یو کار هم اونشو چې مونږه نا امید کیږو نه او نا امیدی نه اختیارو چې یاره ما دا وظیفه وکړه، دعا مې وغوښته، زما دا حاجت پوره نشو، زما دا مقصد تر سره نشو، زما دا کار اونشو، نو زما عزتمندو د الله جل شانه د ذات نه نا امید کیږو نه. د الله رب العزت په ذات باندې به کامله بروسه ساتو چې څومره زمونږ یقین مضبوط وي، څومره زمونږ توجه او دیان برابر وي، بیا الله رب العزت د دې انسان زندگی بدلی. زما عزتمندو دا داسې بهترین اسم اعظم دی. کله چې تاسو د دې اسم اعظم د خاص وظیفو کې نو د حلال او مال او دولت الله جل شانه به تاسو ته عنایت کوي او هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبلي. لہذا زما عزتمندو مکمل توجه او دیان سره تاسو د وظیفو کې تر کومه پورې چې د تاسو حاجتونه نه پوره شوي نو بار بار تاسو دا وظیفه او دا عمل جاری ساتئ. کم از کم زما عزتمندو 3 ورځو پورې دا تاسو جاری وساتئ. بل دا د زما عزتمندو د دې لپاره څه خاص ورځ مقرر نشته، نه د دې لپاره څه خاص ټیم مقرر دی، څه خاص وخت ورته مقرر دی. بچ تاسو څه ټیم عاجز شو، تاسو څه حاجت وي، څه مقصد وي، څه ضرورت وي او څه دعا کول غواړئ د الله جل شانه نه، نو د هغې نه مخکې تاسو دا عمل ضرور به ضرور وکئ. یعنی چې په کوم ټیم په کوم ورځ باندې تاسو کول غواړئ نو کولی شئ، خو زما عزتمندو کم از کم 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه وکئ. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا د زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به تاسو درود شریف ووایئ. طاق عدد کې به تاسو درود شریف وای 3 پیری یا 9 پیری یا 15 پیری یا 11 پیری، یعنی د 3 نوالی 11 پیرو پورې به تاسو درود شریف وای. کله چې زما عزتمندو طاق عدد کې درود شریف ولستو نو بیا به 313 مرتبه 314 پیری به تاسو دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاری دا به تاسو وای. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. او بیا په اخره کې مخکې مو 3 پیری درود شریف ویل او اخره کې بیا 3 پیری وای، یعنی څومره چې مخکې درود شریف ویل او هغه بیا اخره کې وای. بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي د الله جل شانه نه چې څه سوالم کوي، څه دعا هم تاسو غواړئ، ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه استاد دعاګانې قبلې چې سم غواړي الله جل شانه به تاسو ته در عطا کوي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښ شي.